دا پاکستانی چې د دې افغاني په عشق کې مبتلا شو، د دې افغاني سره عشق شروع شو، نو دا افغاني ولګید کنه، دا پاکستانی چې د افغانستان ته بوت لمرګو. اوس کته سوالات وګورئ کنه، افغانستان او پاکستان حالات ډیر زیات خراب دي، او دا جنې چې اوس په افغانستان کې د دې جنې مور پلار وای کنه چې موږ له دا جنې په کاغه مکمل داستان د شریکو معیار ویډیو به مکمل ګورئ، د نور ملګرو سره به ضرور شیر کوئ. ملګرو د سیټ به تاسو ته جنې ولخ کاری د 16 کالو خسته جنې چې دا په پاکستان کې چې د افغاني سره عشق او مینه محبت شروع شو، او دا چې د افغانستان ته بولی و، امور پلار د دې جنین نو خبر چې دا د افغانستان ته بولی دا امور پلار ولګید په عدالت کې کمپلین وکړي چې زمونږ جنې دي ورکه شوې ده، او چې کله بیا د جنې او د الګ د ویډیو پیغام راغی، د غلط چې په دې ویډیو پیغام کې دا خبره کوي کنه چې دا جنې چې د خپل مرزي باندې زما سره راغله، ما چې په زور باندې نه دراوستي او نه ما چې را تختولې ده، ځکه چې مور پلار وای کنه چې دا تختولې ده او د چې اغوا کړی ده، او بل طرف ته چې دا نوجوان وای کنه دا جنې خواته ولاړ وي، خو په دې خبره باندې خلک شکی شي چې دا جنې چې د سره خبره هم نه کوي. د یارک دا ویډیو پیغام دا جاری کړل دی کنه چې دا جنې په خپل مرزي باندې زما سره راغلی دا ما را تختول نه ده، او دا جنې چې د ویډیو پیغام نه دی ورکړی. نو اوس دی پاکستانی او د پاکستان او د افغانستان حالات ډیر زیات خراب دي، کنه دا به چې د پاکستان ته بیرته د جنې هم راوستي وي. په دې ټیم کې چې د حالات ډیر زیات خراب دي، افغانستان او پاکستان یو بل ته بارډر هم بندي کړی دي، په دې ټیم کې چې د هیڅ هم نه کیږي، او مور پلار غواړي کنه چې زمونږ د جنې چې دا واپس چې پاکستان ته راشي. ملګرو دا یو واقعه راغله کنه په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده، او ټول خلک حیران کړي دي چې ولې دې جنې ویډیو پیغام راشي کنه چې دا خپل پیغام شریک کی چې آیا د خپل مرزي باندې تل نو موږ هیڅ هم نه وایو، او چې دا خپل ویډیو پیغام جاری کی د سیټ به تاسو ته تصویران ښکاري، خو دا جنې چې په ویډیو کې هیڅ هم نه وایي، او دا کس چې دا بیان ورکړل دا خپل پیغام جاری کړی چې دا جنې چې زما سره د خپل مرزي باندې راغله، ما را تختول او نه ما غوا کړی ده، چې دا څوک چې دا الزام لګي او دا په خپل مرزي زما سره راغله. ملګرو په دې باره کې تاسو وایي ښه په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده، او دې غلط دا بیان ناغلی دی. اوس که دې جنې بیان نه کنه دا و چې په خپل مرزي باندې تللی یم، نو دا مور پلار چې دا به هم چې زړه ته به سکون راشي چې دغه سره تللی په خپل مرزي باندې او په مینه محبت باندې تل. یو طرف ته د افغانستان او پاکستان حالات خراب دي، بل طرف ته چې دا جنې په افغانستان کې د واپس راتلو سه امکانات هم نشته دی. په دې باره کې څه وایي ښه کمنټ ضرور وکړئ. د جنې او د الګ په باره کې دغه مکمل معلومات او زمونږ د اکاونټ ضرور فالو کړئ، ویډیو ضرور شیر کړئ.